یک پل در ولسوالی شلتن کنر که ولسوالی‌های شیگل، اسمار، ناری و شلتن این ولایت را با شهر اسدآباد وصل می‌کند از بودجه وزارت فواید عامه ترمیم و به بهره‌برداری سپرده شد. به گفته انجینر عامر یاسر، رئیس کنترل و کیفیت پروژه های وزارت فواید عامه، این پل 102 متر طول و 6 متر عرض دارد که در اثر مشکلات فنی و فشار بیش از حد آب تخریب شده بود و مردم از این ناحیه دچار مشکلات زیاد شده بودند. دغه پخوانی کانکریټي پل چې په تیر حکومت کې د پی آر ټي موسسې لخوا جوړ شوی و، بیا وروسته د تخنیکي عوارضو او د اوبو د زیات فشار له امله ونړېدو چې ځایي خلکو ته مشکلات و. د تګ راتګ دې خواته 3-4 ولسوالۍ پرتې دي چې هغه د مرکز څخه مشکلاتو چې رسیدګي وشي. تخنیکي ټیم راواستولو، د دغه شلټن پل څخه نږدې لیدنه وکړه او فیصله هم دا وکړه چې اوس دغه پل اساسي رغونه مشکله ده، مالي امکانات ډېر نشته دي او دغه د اوبو د زیات فشار له امله موږ نشو کولی چې دغه پل اساسي ورغوو. انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې آینده مونږ دغه پل اساسي دغه کوم پایه چې ولیدلی ده او د کوم سلب چې ولیدلی دی دغه مونږ اساسي جوړ کړو. نو فعلا دپاره دغه موقتا پل دی چې مونږ جوړ کړی چې د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړی شو. او د دې په ضمن کې مونږ د ریپیچ ولسوالۍ کې 10 متره پل استحکامي پل مونږ په پلان کې لرو چې نن و سبا هغه هم افتتاح کړو. همچنان مولوی عبدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه گفت که ارزش مجموعی پل یاد شده 10 میلیون دلار است، اما این وزارت توانسته است که با 700,000 افغانی آن را به گونه استحکامی ترمیم کند. پل دا یو څنګه چې یو تاسې پوهېږئ وینئ چې یو ستراتیژیک موقعیت لري او دلته ولسونه ډېر ولسونه دې غاړې ته دي چې له مرکز سره یې د وسلون لکه مخکې چې مې یادونه درته وکړه 3-4 ولسوالۍ ولسونه له مرکز سره نښلوي او قیمت باندې هم په ډېر لوړ قیمت موږ ته تمام شوی دی. د 10 میلیونه ډالر په ارزښت باندې پل دی، یو استحکامي پل دی. تر څه وخته پورې چې وزارت پر روان کال کې د خپل امکاناتو سره سم یا په بل څه وخته چې امکانات برابر سی او یو کانکریټي پل بیا ولګو. در همین حال باشندگان محل از کارکردهای وزارت فواید عامه در بخش‌های ساخت و ساز سرک‌ها و پل‌ها و دیگر بخش‌ها در این ولایت بخصوص در ولسوالی‌های دوردست اظهار قدردانی کرده خواهان توجه بیشتر آن وزارت در زمینه شدند. د دې پله دونه ستونزې وې چې زمونږ به مریض پیدا شي نو یا به د اسمار څخه په دغه پله راتاوېد او یا به دلته ته د مراورې په پله باندې به رابوت او دا سړک خام هم و. نو په هغې باندې مونږ ډېر بنیادم د لاسه ورکړي چې هغه کلینیک ته رسېدل هغو ژوند د لاسه ورکړی و. که راته ووایم چې دا د دې شلتن د پله لکه سړی چې ړوند او بنا شي نو په دې تنګ کم وخت کې چې موږ اسلامي امارت دا کار کړی دی نو دا د شلتن د ولسونو نه هېرېدونکې هیلې دي چې دا به د شلتن ولسونه ټول عمر په سترګو کې د اسلامي امارت لري او د دې نه به راضي مني.